أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أننا ورز نبي كريم عليه الصلاة والسلام د مبارک سیرت د درس ورځ د دې پر خبره رسیدلې و چې جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام د الله په امر باندې د مکې نه روان شو د ابوبکر صدیق سره او د خلکو خپل مابین کې مجلس وکي ابو جهل دی چې د محمد ترسو قتل نکو دا کار نه کیږي دارو ندوه کې راغی جمع کېدل او په خپل ځبان علي شه پر خودل غار ثور رتل او درې ورځې الته تیرول د جمعې په شپه باندې وته او د دوشنبه په ورځ باندې به برش د ابو جهل د خوانه په باندې او په ابوبکر باندې 200 خان مقرریدل عبد الله ابن ابي بکر او عامر ابن فهيره د رسول الله او د ابوبکر توام د پر زمينه برابرول عبد الله ابن اوريقط په نامه باندې بیتله چې ګردنه و د ټول ابو جهل راګره کړي ونه اول د جنوب په طرف لاړو به د مغرب به شمال قدید لقفا خرار بنو مدلج دله خو باندې راتلل درې ورځې په دې غار کې اته ورځې د مکی نه مدینه پورې د سفر تقریبا یو ورځو کې دا تکمیل شو چې بده کې وړې فېری تیر درش کې معلومه شوی وی چې د اسماء رضی الله عنها خانه درس خان ورته راوړل د ابوبکر او د علي شه فضیلت او کرامت په کې معلومېدل رسول الله باندې خبر کېدل او په غار کې رب العالمین حفاظت د علي رضی الله عنه وال کېدل او د اسماء او د ابوبکر د خاندان کې څه صفات چې نه جاسوسي کول دا ټول به بیان شو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې سفر کې په دې هجرت کې چې د مکې نه کله مدینه راتلو نو ورته متوجه شوی ویل یا مکه د زمکه بسر باندې بهترین خار او محبوب خار ته معلومه یي لیکن داخله مې بدیجه کې فریدین ازګه روان شو د دې خبره نه یو خبره دا معلومه شو چې د رسول الله دا سفر د سیاحت د لپاره نه و ډیر انسانان د شکر د لپاره وځي او نوم د دین ورکی لکه سورې قریش کې برېش دیم ته دا خبره معلومه شو چې کله کله سړی د دین د وجه نه خپل محترم ځای پریدي لکه کور شو عزتمن خار شو په کوم ځای کې چې اسلام زوري پاتې کیږي دریم ته دا خبره معلومه شو چې د ځمکې په سر باندې بهترینه بوقا او میدان چې هغه مکه ده قران کې الله بری تشریح کړي نو رسول الله شکل روانيږي د ابوبکر او د عامر ابن فهيره او د عبد الله ابن اوريقط په دې سفر کې څه ناشنا واقعیت مخې لراله چې په دې کې زموږ رسول محمد صلی الله علیه وسلم معجزات الله کار کړ تر څو پورې د ملګرو ایمان ور باندې نور مضبوط شي اولنی واقعه به داراله سیدنا و امامنا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د عازب شبنا دوخ یو پالان واخستو بر ابن عازب د برا پلار د کته باندې چې کوم لرګي کې خود لیکيږي کله چې کوم انسانانو وکان کتلیو دی غیر کته بر د جن غو دی شی د لرګي چې انسان مخله ورسه اړم شنو مضبوط بګی نهشت دته واخصو پیسې ورته ورکړي عازب لا او به ورته ویلې چې ستاسو یې راغی برا اغله وای چې دا پالان زمو خاله راوړي ابو بکر صاحب ورته ویل هغه ډیره خاله برا رسول الله چې کله راغی لار ورته ویلې چې ابو بکر دا اقصر او دا خاله وې سوي زه نو وړم تر سو پوری چې ابو بکر مال د هجرت قصه ولیکي صحابه ډیرو کې خلکو د برا رسول الله په دې واقع کې مقصد دا و چې د رسول الله سفر څنګه و چې موږ ته خوند ولو لذت ولو ځکه رسول الله زموږ شاوسو د ټولو صحابه محبوب او دا قانون دی چې کله د چا د محبوب تذکرہ په مجلس کې کیږي نو دا غنه به خوند اخستل کیږي او به د محبوب لکه محمد صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء
بهترین او عظیم شخصیت برا صاحب ورته ویلې زبدا پالان ستا خو له وروړم کو صدیقه بده شرط باندې ته مال دا قصه کوي دا څنګه روان شو څنګه مسله واغې ډیره کړه ورته ویل وراره د خبره وا چې د جمعې په شپه موږ را بار شو درېش په بریغار کې وکړه او د دوشنبه په شپه باندې را بار شو وروته نو دا ټول شپه موږ مزل وکي او سبا د ورځې طبعا شکل انسان د شپې مزل وکي د ورځې مزل وکي نو هغه ستړي راځي او به د شخر چې هغه د سفر سره آشنام نه بلده وی په سفر باندې روانو خو حتی تر دې چې محمد صلی الله علیه وسلم ستړي شو وی دواړه په دلار باندې روانو در مسافر قانون او عادت هم دي چې هغه د سار او د مازیګر سفر کې چې کله غرمه شنو کوي چې آرام کوي کله کله د شپې سفرونه کوي خاص کر مجاهدین او مطلوب خلک چې دښمنی بریدنه ابو بکر شه فرمایي چې لوی غار باندې زما نظر ورغی نبی کریم علیه الصلاه والسلام نو ویل چې یا رسول الله دلته آرام نکو ډیره خره وی دواړه ورو کړی چې تر څو پورې چې نبی کریم علیه السلام را داخليږي ابو بکر ډېر ناشنا قیمتي سړی دی غار ثور لم اول نه وته چې اسنا رسول الله لکم مار لړم ټک ورنه کې او بدی چې کوم اول دا غار را پاکي به وسره خپل شړې پوښتنه وغیرہ دا و دې ور باندې اوار کړه زه برابر کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ویل چې راځه د غرمه وخت دې سمله سودش د غرمه په دې خوب کې دا خبره موږ تاسو معلومه شو چې څو قسم خوبونه دي یو د سار منځ په متصل چې داخله ودی کیږي د نور خطو پورې نو په دې کې شپږ آیاتونه او درش احادیث دي چې دا حرام دي او ناروا دي الا بعذر کې وسړینا جوړي به جدا خبره ده یو ټول شپه پیرو څوکې کړي قرطبی لیکلی به تر دې پورې چې په کوم ازمکه باندې دا سړی ودی کیږي د ازمکه خیره غواړي چې الله دې برباد کړي من څومره غفلت کې موږ واقعي عبد الله ابن مسعود بچ کله چا سره انډیوالي کوله ملګرتو ته پوښتنه وکي چې دا صاحب د سر منځ نه ورسو ودکیږي او کنه ودکیږي وې د دې انسان سره ملګرتو بالکل مناسب نه دي انډیوالي بهش کوله یو دا خوب دی چې کله سړی د ماسپکین منځ نه مخ کې لږ زره آرام وکي کو ودی شو بغیر ودی شغیل ویل شي قیلوله دا سنت طریقه په دې کې ډېری فائدې دي عقل په دې باندې زیاتیږي او د انسان قیام الليل له توجه برابرېږي او شپه به په آرام او د الله سره به د شپې مناجات کوي ځکه دا قانون دی چې کم سړی د شپې قیام الليل او تهجد اکثر وخت نه کوي جامع صغیر کې روایت دی رسول الله فرمایي دا سړی منافق دی هڅه دې خبره باندې سوچ کوي یو انسان اکثر وخت په میاشت کې اکثر وخت او په 15 ورځو کې اکثر وخت او په جمعه کې اکثر وخت چې تهجد قیام الليل ونه کوي د رسول الله د مبارک ارشاداتونه معلومیږي وې د چې انسان د بزامن ویریږي چې د الله په قانون کې منافق دی هڅه نه چې موږ تاسو منافقان او ځانون لمدا کې لقبونه ورکړي چې زره جنت الفردوس علی موزر جنت المعلا او مأوا فلان او فلان د شپې تهجد ضروری دي سوره مدثر او مزمل کې به الله تخفیف راوځي چې بعضی مریضان دي او بعضی د سفر مسله او د شپې تهجد شکل انسان کې د غیر پر اساسي سبب زده اهل علم فرمایي چې انسان قیلوله وکي مسبقه مازنه مخکې لږ زره آرام د رسول الله په دې سیرت کې زموږ د دین تشریح ده یو داستان نه دی چې زموږ نبی وروته او دمر سفر وکي او دا هر حرکت هر عمل دا زموږ دین دی دل بګورو او دا به عمل کراولو ځکه خو دا په سیرت کې زموږ دین پروت دی انسان به دې په توجه ورته کینی دویم شکل انسان شملی عبد الله بن عباس فرمایي د سوره کهف د ورسنی آیتونه دی وای الله به روجت کی قل انما انا بشر دریم سړی د وختي ود کېږي قران کې الله فرمایي چې د شپې نه وخت پورې غپ شپ وشتل د مشرکانو عادت قرطبی لیکي عمر ابن الخطاب د شپې هغه انسانان وال چې هغه به د غپ شپ وشته او سبا به ټول ورځ ودو لکه بعض خلکو کې دا عادت بل چې کله انسان د ورځې د ګنا نه ځان وساتي الله د شپې راوچتي او چې کله انسان ګناو کې به الله نه راوچتي نن څومره ګناونه مونږ کوو سلف صالحینو کې دا عادت چې به کله د شپې تهجد نه کړو سبب مولا اذانو کې نو ایسه به جړل ویل کې دې شي پرون موږ نه ګناه شوی دا الله خپه شوی دی موږ پر خپل مرز نه پوي سفیان ثوری سے فرمای وېزمان او معمولغه نه ګناه وشو تقریبا 15 سورې الله مله دا سزا را کړه چې تهجد لري اوچت نه کړو 15 سورې
حسن بصری له عثمان راغی ورته ویل شیخ لوټم برابر کماو اسبابم برابر کمو غواړم چې تهجد لړو چت شم لیکن نه راوچتېګم دا وجه څه ده وې کې دې شي تا د ورځې ګناه کړی نو ځکه دې الله د ځان نشړي دا سړی الله د ځان یې به وشړي لري کی او بل زیات خوراک او څښاک نه ځان ساتل کم دی چې انسان زیات خوراکونه کوي دا به تهجد نشي کولای خاص کر د دنیا په کار کې ځان نه استعمالول انسان درجه بندیو کې چې کله درې نیمه بجې شي به د دنیا کار نو په دکانداري نو الله له وخت ورک سلف کې بدا عادتو دای په دې ګیرو کې بچ کله سپین وخت ولګي د به د دنیا کار نه کو بچو به ویل ورون لچلګه تاسو پیګ نورم کار پیګ مونږ چې څومره سپینګریږي به عمر خله لګو حرس دې دا قصړې وګورئ چې دا ځوانو یو کیفیت خو چې کله بوډا شوی دی دکان هم بشي پراخه کې نور کاروبار هم بشي برابر کې وجه دا چې وسو مسائل زیات شو خاص کر د آخرت په باره کې سوچ کول دی غلام باره کې راځي هغه د ورځې کار کوي د شپې تهجد مالک ورته ویل شي آرام کوا ورته ویلي وې د آخرت سوچ ما آرام لنه پریدي د الله مخره ودرېدل خو به ما تک تولې او کله چې انسان هغه ایتونه او حدیث ګوري چې هغه قیام الليل بارک ډیر راغلي د سلف تاریخ وګوري د صحابه وګوري د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بارک راځي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره د قیات ویلو سبب ورې جړل هغه زموږ صحابه د رسول الله عادت مبارک نیمه شپه به ودو درې مې شپه ایسه کې بر اوچت شو سلورمه کې به آرام کو ځان باندې مالی جرمانه کې دا کما چرته تهجد بیګاله ونکړه سبب الله 1000 روپے صدقه کوم ته خپل به اوچتېږي ابن قیم فرمایي زید جمانه ځان ساته د مؤمنانو سره کینه مکوا نو کله چې انسان قیلوله کوي رب العالمین بدل توفیق ورکړي چې هغه تهجد وکړي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي قیلوله وکړي شیطانان چې هغه قیلوله نه کوي موږ تاسو شیطانانو کې ګور راغلیو رسول الله فرمایي چې کم سړی د ماسپکین منځنه لږ زره آرام نه کوي یا خوب ودا سړی ګور شیطان دی رسول الله ورته شیطان ویلې دی حسن بصری ورځ بازار لوته د غرمه ګوري بری بازار کې خلک منډه را منډه وي ګورځي لکه څنګه شو دا بازارونه وی ویلې وې د دې خلکو شپه خرابه را ځکه کم سړی چې هغه د ورځې ته قیلوله ونه کی وې د شي انسان دا به تهجد الله نه روشته بل نماز به کې مازنه ورسره خو دا جایز دی د ماکه مازنه ورسره خو به څنګه امام بخاری فرمایي رحمه الله کسړې د شپې تهجد لره وشتيږي به خوب کولې شي په دې شرط باندې چې ما خوستن منځ قضا نشو که په ځان اعتبار نه به دا خوب نه کوي تر څو چې ما خوستن منځو کی وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام آرام کو سم لسو زبار نو وتم قوي صحابي پیره کوله څوکۍ مطلوب مرګري شکل په وجه کې قرار لري نو تب ګور کلک بیدار دي چې منه کې چې دوه دي زمو د شپ وی ګورم بار یو شپون راغی رمو سره در روانه ده وې کوم شي چې زمنګ مراد دې د مراد دې ګرمي والے او اراده لرله چې په دې غار کې دام آرام وکړي وې زمنګ خو راغی ما ورته ویلې د کوم ځای نه زه غلام یم د چاوي د مکی والا بل وې کې دا راغلی د مدینه والا ظاهر دا منه شدار مکی والا زګه د دې ځای او د دې مابین کې تقریبا 15 میله شاوخه مسافه ده وې ما ورته چې په دې کې څه پوي والا غړي شته وې آو وې اجازه شته چې راول وې شو آو ابو بکر سره د خپل ځان غم نشته لیکن رسول الله غم سره دی ابو بکر الله د جنت زیره ورګرا خوش زیره نه دی ان شاء الله د رسول الله د سیرت نور سره ابو بکر سره ذکر کوو چې دا څومره کمالي سره دی د مسلمانانو ولې دوی مشر دی بده کې څه کمالات وو ویولو کې را سره ما ورته چې دې کې راول وشا وې دې شړې مت صلی الله علیه وسلم وینا اول د لوخه پاکه به دا غلان زره چې پلاس باندې وای چې دا ګرد مرتي لری شي ذکر رسول الله له پیرا خلو تهذیب مراد کې دلیل په دې باندې شکل ته ولو کې راخلو چې شبکه اشو اول پاک کا د کوم شنه چې راخلو نو اول لاس پاک او غم پاک کا دین د اسلام په تهذیب او نظافت باندې بنا دي داخرین دین نه دی دیو جن رسول الله سپین جامع غره ولی ځکه په دې کې د سپین داغ ډېر معلومیږي چې خلک سبا د سم نفرت نه کې چې لکه داسې خیرین دین دی رسول الله فرمایي مال سپین جامع محترم لري مړي په دې کې تاو کوي کفنونه وې چې کله راول وشله رالم رسول الله خاله دا ود دي روچت مې نه کې ولې مې روچت نه کې یو خو ادبن صحابه ډیر ادب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې صحابه فرمایي من رسول الله د ادب د وجه نه روچتو دسه بنو چې لکه ټیمه معلوم نه پلته و چې لکه راځکشه دویم ابو بکر سے فرمایي وې د دې وجه نه چې کله کله په زړه کې رسول الله رب العالمین په خوب کې وحی کوله
ما ویل چې اسنه وحي شروع وي ما پر اچګدو باندې دا وحي ګډه وډه نشي ادبنا خلق او صحابه خبر لاړ بیرته چې حتی انتظار مکو رسول الله په خپل روشت وېزما سره کوزوا پاغي کې د وبم را واخستي او په دلوګي کې مواجهله پېم زیات شوي او رسول الله وبګه وبم سکلي د دینه دا خبره معلومه شو چې انسان په سفر باندې وجه د ځان سره بر سفر څخه اسباب وړي لکه طبقات د مسعد کې راځي چې رسول الله وزن سره ګمن زارانجه وغیرہ دا شي نوړل چې چانه په دلاره کې سوال به ونه کی راکا مشه د شي عادت به جوړ نکو وېچې دا کار کله به کې ابو واچو نبی کریم علیه الصلاه والسلام نه مخه لکې کوي اغه لاس کې واخه شوی زور د ناسوم وې تر دې پورې چې د اوس کې حتی رضیت تر دې پورې زه خوشاله شوم ځکه قانون داري چې چا سره مینه محبت دي دغه په هر عمل باندې دا خوشحالي کی نبی کریم علیه الصلاه والسلام خوراک وکي ابو بکر صاحب سره مینه وا وې زدي ونس کما خو چې رسول الله وسمول شي او طبعا چې ودوسی دعوت کې دغه خوراک وکي خوشحاليږي چې کدي سړي ما سره مینه را او چې دغه خوراک ونه کینې به طبعا خپګي چې لکه زما ډوډۍ ولې نه خوري وې مال یې ویل ابو بکر ما ورته ویلې لبیک رسول الله وې د وتل وخت خونه دی جزو وې ما ورته بالکل پوره دی وې روان شو دوی مواقع دار الله چې کله را روان شو نو د ځان سره دوه کې روانې کړې دي د دوه کې دا عادت چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام په یو کې نسو ابو بکر صاحب بلا او رسول الله علیه کیسا او چالک وکور کړه ابو بکر ورته ویل یا رسول الله زه خو تاسو سره سوالېږم دی محبت له ګوره ځان له وکړه ځان سره روانه کړی دا مناسب دار چې ابو بکر په دې باندې شور شو پیغمبر پاغي خو لیکن ابو بکر ورته وی رسول الله مال دا خو نه راکې چې زه به جدا خبره کینم زه سره جدا کیدل نشم سره خواږه کینم هغه ورته راځه نبی کریم علیه الصلاه والسلام مخکې ناس ابو بکر صاحب شروسته روان دي پر سفر د شام نه د عربو قافلې راځي او را روان دي پیغمبر علیه الصلاه والسلام د خلکو نه پیژندو ابو بکر پیژندو وجه دا چې هغه تجارت تطلو راتلو یو خدا چې ابو بکر کان شیخا ګیره سپینوا او پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې وکانا شابن نوجوانو بل ابو بکر د بدن له حاصل خواره کې او پیغمبر علیه الصلاه والسلام قوي انسانو د سلورم سره ځوانانو زور لرو دا به کوم ځواني او کوم شخصیت بو او اگر که ابو بکر رضی الله عنه رسول الله نه دغه کال ورس کشرم دی وی خلکو به مانه ته پوښتنه کې چې داش نه رسوګ دی د خبره توجه کوي وی ما ورته ویلې رجل يهدين السبيل دا د شو سړی د شمال لار کوي توریه وکړه ابو بکر صاحب ویل چې دا مر د اخرت لار کوي دی خلکو دا معلومه کړل چې د ابو بکر لار ورکه د دالک چې کوم لار به دی لار ورته کوي دي کې دا حکمت معلوم شو ستا خو له ملمر هغه ډیر مطلوب ملمه دی چا د نه پښتنه کړ صاحب تعارف بو دا څوک دی بالکل اسمان سره لمخې جواب دا اوهو دا خدای رقم سړی دی چې د شکارونه کړی دي او د شکارونه وکړه او وسم به سخت مشغول دي خطرناک دی خطرناک تا خو په خپل خپل باندې د خلکو معرفي کې چې نشي کني نشي دغه سړی دی وای نشي چې کله د سړی د خپل راغ نو ته به ورته توریه کوي چې لکه دا څوک دی یو سړی دی نو بس راغلی دی ابو بکر صاحب ورته ویل رجل يهدين السبيل ودار جو سړی د شمال الله راکې دریمه مسله به دا وشو دریمه واقعا په دلاره باندې روان دي سراقه ابن مالک فرمایي چې موږ په دې علاقه کې موږ به د شپې غپې شپې وشتي او د ورځې څنګه مشرکان هغه وخت بل کار نو فارغ و وې د ورځې ناسو وې سړی راغی ولکه خبر نه موږ وینا وې د ساحل په خوا باندې د سګن کسان روان دي تقریبا څلور نو څلور کې یو محمد صلی الله علیه وسلم سيدنا ابو بکر عامر ابن فحيره او دقشن عبد الله ابن اوريقط الک ذلک چې حق انسانان دي چې کوم پسې قریشو جایزي مقرر کړی دي سراقه ابن مالک فرمایي و ما د خلکو له غپ ورکې و ما مړه دا سړی نه دی او دا خلک نه دا نور څوک دي پرون دلته ناسو نن ناسو وځ د شو واته و وجه دا وا ما ځان سره دا سوچوږي کدا ټول ملګری په شوروز او ویني سیزمانه مخکې به څو دا جایزه به دا والی زبر د خلکو له غپ ورکم او بل طرف باندې وبشلار شم او وسته دا وجنم یا بوسره جنگ وکم او دا 200 خان مو وګټو دیم سیاستو سورې یوسف کې الله را سیاست موږ له ذکر کړی چې یو مهم شی دی ولیدو خلکو له بینه کې چې یو شی ملیدل دی یو سړی ملیدل دی پلاني ولایت کې پلاني ول سوالي کې پلاني قريه کې د پلاني خوبندان سره وسی یو مطلب سړی دی چې په کار دی ورته چې بس مال سړی معلم دی وې دې ملګرو له مدا کا پرګه شدا غنه دی
وې کور لاړم لوريانو لمي ولې چې داغه اس د کور خال راولې وې دې خورا وستو او جنگي چې څومره سامانونه او تورا نيزه غشي دا مې راواخصه او جګ مې مونني ولا شنه چې څوک رباني کونی شوې دا مې کته ونی ول خو په دې اړخ په دې بغل کې مې دا اس روان کی وتم بشي وې وتم چې کله د شور نږدې شم د نبی کریم علیه الصلاه والسلام قرات مبارک مې اوریدل او ابو بکر صاحب دی خو کاته پیغمبر علیه الصلاه والسلام لاندې کاته خپل ذکر وکاو ناشنا اطمینان په الله راوستو قبل سړی وغه څومره ورخطا شوی چې لکه پلانې راغی ابو بکر صاحب ورته ویل یا رسول الله خلق رااله ولا تحزن ان الله معنا مخفکیگا دال پاج دوه کرته ویلې دي سراقه ابن مالک فرمایي وجزه کله ورنږدې شوم وېسما د اس د کې په دې اسمه کنه نوت خو आवाज په دې اسمانه وکړه اوچت شو وی غشه مې راواخ شو پاغه باندې پال مې یو عربانو په پال نیولو وی پال کې د شهر وته چې خپا کړه معنا مال دا ویل چې مخکې بس مزه وی به مې اسمه ورتهج کې چې بیک په ونه خته خو به مې جلب نه راونه راکش مې کې پال مې به ونی ولو غشي کې رته ویل چې مزه وی دریم ځل چې کله بس نږدې وراله دا په د ازمه بالکل جخته ونه خته په اسمه کې باندې وکړه اسمه کا وی دوه کړه خو مې اس وېستو چې دا دریم زل شو اس بالکل دیجه پورې برېزمه کې نه وته وې چې نه وته ما د رسول الله تعالی کې ابو بکر چې یا بابا یا فلان زما د اس ما سره روبا سي نور ز تاسو بس نه راځم زما د خوانه تاسو د بالکل کامل امن دي خو زما اس ما سره روبا سي وې چې کله زما د اس موږ سره رښتو دا پیچ را بار شو دي سوري دومره ګرد وې سو دومره دوده تا به دا ګمان کول کړه جهنم باړه سنتروس وې ما ورته ویلې ستاسو کنه پکاري مال پکاري پیسې پکاري ما سره شته رسول الله نیم دي پکار پیغمبر علیه السلام خود سړی نو دی ولا نو چې همیشه راکا وراکا دي کې دا تربيت منګل راکې چې همیشه بل الله اسمنه سات چله کرا کرن جامع کمی دی خرچه کما دا خوراک نشته او کرای نشته پلان نشته صحابه پوښتنه وکړه یا رسول الله الله موږ سره څنګه مينو کې او دا مخلوق موږ سره څنګه مينو کې وی توحید منی الله بده سره مینه کوي د خلکو په جیب کې چې کم شي راغلی سترګې ماړه وي دوی بل سره مینه وکړي دا تربیت وکړي به ورته اسما وکاند هغه ځان سره ویسه هغه مې دی پکار خو یو کار وکا چې کم خلک په دې لار راتله مونږ ته پټ کورته په دې لار نشته او ورته وی ولې زموږ په سره رواني وی یا فلان تاسو په سر باندې 200 وکاندي وې د کسرا بادشاہ د بنگړي مستا پلاس کو واچول شي دا ته خوښ نه غني وی ولې نه پال نیول دا کار دی شتري خو هغه په دې طریقه چې ته کله په یو کار کې ناس وي یو کار په رواني یو سړی تعالی مخې لړاغي دغه دنوم پښتنه وکړي چې څونه میږي او به په خپل مابین کې دغه کار سره نسبت والا نو کو نمو دا کار دی کیږي کو نمو کار دی نه کیږي نیک پال جایز دی خیبر لچ کله پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته څلور دروازې وي دا کومه دروازه ده مصعب ویره په دې لار نه څه کدي کې معنا د سختۍ ده ودا کومه لار ده شاش وې په دې منځو څه کدي کې معنا تشويش ده ودا کومه لار ده مرحب یره په دې باندې څه کدي کې معنا د پراخۍ ده بد پال بننه شي چلکه کارغره هغه د اشاره د فراق لا الکه خرمه ولید د اشاره دی چې دا کار نه کیږي الکه خزه مخراله دا کار نور ګډ ور شو الکه چپ تر قوت لري دا کار خرابيږي نه رسول الله فرمایي چې چیرته بدپالي وي په خزه کې به وي په کور کې به وي او په اس کې به وي خو په دې درواړو کې نشنو بدپالي نشه خو نیک پال شتا دا بنس وی سراقه ابن مالک فرمایي ما ورته ویل چې مال خو لیکل راکې کساسو حکومت راغی سراقه ابن مالک له معلومه وا چې دا پیغمبر دی او حق پیغمبر دی دوه حکومت برازي چې ما به څوک بګونه وجني عامر ابن بحيره له چې دل لیکل ولیکا وې سرمنه راواخه سو لیکل ورته وکړه وی ویلي لکل اعمال دین دا خبره معلومه شوله چې د الله د پرته یو کار کوه الله بستا دشمن ستا بتایید کوي شي سراقه ابن مالک د پیغمبر د وجلو په سراغه د ورځې پاول کې لیکن اخر کې الله ورته دوست بدل کی دویم ته دا معلومه شوه چې کله یو ځای لزینو ځان سره ترجمان لیکون کې ګوره بوزا وی پیغمبر علیه الصلاه والسلام روان شو د بیر طريقه سراقه ابن مالک سره به څوک مخ کېدل ورته ویشته ویره نشته د عمر رضی الله عنه په وخت کې الله فارس فتح کړي امام المجاهدین سعد بن ابي وقاص هغه بنگړي را واخص سراقه له ورکړ ورته ویلې وی دا وسواچ واغه وخت کې رساتونه په استعمالېدل اوس خو زنانه استعمالي وی دا واچوا او په دې ملګرو باندې وروزه چې دا بنگړي وګورو د رسول الله د خبره نورم تصدیق وشي وی ما کار سراقه وکي چې بنگړي واچو د پیغمبر اسلام د خبره تصدیق وکي څلورم واقعه په کې دا وشوا
نبی کریم علیه الصلاه والسلام ابو بکر عبد الله ابن اریقط او عامر ابن فهیره روان دي وږي شو ام معبد یو زنانه وا او دا ډیره سخی او بزرګه زنانه وا د الله په دین باندې به خرچه کول یک په دیني خرچه نه کول عربو کې دا عادت او شیغوی به د خپل شهرت لپاره مال لګاو او په دې ورکړه باندې رب العالمین ډېر سخت خوشاليږي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی ارسال دو ملائک راکته کیږي یو دا وایي چې الله کم سړی ستا په بندگانو خرچه کوي مال زیات کا او بل دا وایي الله چې کم سړی ستا په بندگانو خرچه نه کوي مال برباد کا خرچي په کار دي وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام نه پوښتنه وکړه چې ام معبد یا فلان خوراک مرک ششتا وی موږ سره خونیشتا قسم په الله وکړه زما سره خوراک مرک نو ما به تاسو له ټول لیستلې وي ډېر مهمان نواز زنانه وا وی ګډي مړي شچ را ویل وشو وینا ګډیم ټول ابو معبد به ولیدي پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله د خیمه وردن نه شو نو چې ګوري په دې کې یو خواره ګډه پرته ده دا رسول الله معجزې له وسګوري څومره کیسه نبی موږ الله را کړی دي چې چلی رځګنټي موږ رب العالمین له سجده باندې شو دغه شکر موږ نشي پورا کولای چې الله موږ محمد نعمت را کړی دي عليه الصلاه والسلام وی ویل ودا ګډه ودا خودمره خوار ده چې تلم نشي دا به تاسو په در کې رسول الله اجازه ده چې زه راول وشم بیا او چې کله نبی کریم علیه السلام ورغه وی ویل بسم الله هغه خواره ګډه دومره پیرا خوش کړي چې دې ملګرو مشکله ام معبد مشکله پیغمبر علیه السلام مشکله بهم دالو کې اډک پاتش در پیغمبر معجزه وا ابو معبد چې کله راغی نو دومره خوارو چې د ډیر خوارې د وجه نه داک پیډ شین خطلې چې ګوري پي ولې دي ودا څنګه و درې څلور کسان رااله دوه کسان او داسې طلب د ډوډۍ وکي او به د ګډو وکي او اخر دغه غریب او خوارکي ګډوا د دې په غلان زبانه ګوتی ولو بسم الله ویل او دغه شپې وروته خپل مشکل ما باندې مشکل او دام پاتې شوي یره ودانه چې هغه سړی چې د قریش په شګریږي تل توصیف مالو که څنګه سړیو د رسول الله حدیث به سړی کله وګوري ام معبد د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا چې توصیف کړي لري او د شي الفاظ راوړي ته به دا ګمان کوي چې شل کاله د زنانه د محمد صلی الله علیه وسلم سره پاتې شوی ده قوي حافظي د عربانو چې څنګه به دا شی وکړو متصل به قبضه کړو وی ویلې قسم په الله کدا چرته وی ما ولیدو زب ایمانم پیراوړم او خدمت بهم کوم یو پیره په دې وخت کې لاړو د دې علاقې نه لاړو د مکی په دلان طرف باندې داخل شو او بار طرف لوته غاګي وکي چې یا معاشره قریش شیرونه ویلې وی هغه دوره پیقان چې د ام معبد کور لورل په خیر راغلی او په خیر لاړل چا چې د محمد تابعداري وکړه بس دا کامیاب دي او اے عربو اے قریش اے خراب خلکو سلوی نعمت تاسو د لاس دراړو قدر مونږ کې به قدرې مرته وکړه د عزت نعمت تاسو د خوانه لاړو او د دې پختره خو تاسو د ام معبد نه وکړي چې څنګه معجزې باغې ځکه کار شوې دي اسماء رضی الله عنها فرمایي ودا आवाज وکړو ټول عرب واوریدو وې مال دا معلومات نو چې زما فلار او رسول الله په کمل ار باندې لاړي خو چې کله د ام معبد نه واخصو معلومات شو چې د مدینه په طرف باندې دواړه لاړل ځکه دا په دې لار باندې پرته ولا علاقه پیرین حق دی وجود شته دا رب العالمین مخلوقات دي قران او سنت باندې مکلف دي شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي جنت او جهنم دوی لپاره شته الته به که جهنم له وجود دا خود ور نه پیدا دي الله په کې د استعداد اچو چې وې سوځي یا شربینی فرمایي چې زموږ له بدن بشي پنځمه واقع په کې دا وشوا بریده الاسلمیه ابا بریده د سر اوی کسانو ځان سره واخص خپل مابین کې بدمعشان راجمع کړه ویره کده محمد او د ابوبکر په نامه باندې وسړی راوته لري راځي چې بسلاو شو کچیرته ونه سو 200 خان پکې دي 200 او سونو باندې سوار شو روان شو اتفاقی د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره ملاقات وشو ابو بریده چې کله پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه نږدې راغی چې دا شکل ورودو ملګرو لمنډه کړه هو ودان وجل ولا نه دي دومره نورانی شکل دومره قیمتي سړی قسم په الله چې د خدمت پکار دی دا ګورونه وجنه بعض خلک وایي چې رسول الله د نومنا یو خپل ونیولو ورته وی سونی میږي وی بریده وی بردا الله که خیری قریش موږ نه یو شنور موږ بسنی شرات لې وی قبيله د سونی میږي وی الاسلمي وی موږ الله دغه خلکو سالم پاتې کړو نو دم په ایمان راوړو دي اوی ملګرو په ایمان راوړو دغه نه ورسره فلاره باندې روان و زبیر رضی الله د شام نه روانو قافله وسره و چې محمد صلی الله علیه وسلم ابوبکر ورید او هو دا دواړه خو په سفر وراوتی چونکی د سره د مکی ولا مالونه و امانتونه پیغمبر سره ګرځیدل نو شوی ویل زبې واره مکی لازم خو یا رسول الله دا دوه جوړه جامې ځان سره واله سپینې جامې ورکړي ګڼل شوی
د کافرو د ملک راوړي وینو سړی د کافرو جامې استعمالول شي خو په دې شرط چې د کافرو خصوصیت پکې نه ایمانات تنگ نه دی هغه سره مشابهت نه یا بل تل د سوال راغی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه زنانه د پي د ګډي پي وخړلې دا خو کافره کزوا د کافرو نه خوراک څنګه لري درې جوابونه علماء کړی دي یو جواب علماء دا کړی چې عربو دا ویلو د خپل کشرانو لا وې د هغه غلامه دا غشپانه د ګډي پي چې وخړلې کچیرته په لار کې مسافر ولیدل نو موږ د خواصو تاسو له اجازه را چې پي ورکوي بعض خلک ویل دي وینا توجه وېدا د کافرو مال دي چې په کومه طریقې ته والي شوی وای دا غلطه ده د کافرو مال په دوه طریقو باندې وصوليږي یو په جهاد په سبیل الله دویم چې هغه سره درګه په څه شرایطو باندې چې هغه د اسلام بیزتی نه غلام لا د کافر انسان نه حرام ده ته وسوغړي د يهودي نه نصراني نه مال غلا کوي دا حرام کدي يهودي نصراني مال ټانګ جاز بل شي هغه ته اصولین هغه په جهاد باندې کیږي ګور په بل شي نه کیږي دریم صحیح جواب دار چې دا ملمانه و او حدیث کې راځي چې ملمه یو ځای لاړ شي په کار دا چې داخله کې اکرام وکي کوی نه کې نو رسول الله فرمایي دومره اخلاق ته وکي چې تاسو په ماړه شي دلیل پیدا لري مغیره رضی الله عنه دا پلار باندې ملګرو سره روانو دي یمن بادشاہ لا د یمن بادشاہ د ټول ملګرو له زیات مال ورکي مغیره له کم مال ورکي غوسه شو ملګرو لویل چې مال کم راکو تاسو ولې اخصو خو زړه کې ویل قسم په الله تاسو ټول وښنه وې په دې وخت کې دا ملګری چې وده شو مغیره صاحب له اسلام نو راوړې پیره راوښه دا ټول ملګری وښنه او دغه مال راوښه جب کې واش پیغمبر علیه الصلاه والسلام له چراغ ویل چې اسلام راوړم ورته وی چې اسلام مې قبول کړی دی وې دا مال وې دا د قدر او دوکې مال دا څنګه قبولوم دلیل په دې چې د کافر نه په دوکه باندې مال اخیستل حرام ملمانو یا ورته د شي تربيت ورکړې شو چې مسافر باندې خرچه وکړي دغه نورستا عرب د مدینه والا هغه سار راوته او ګرمي پوری به انتظار کو چې محمد صلی الله علیه وسلم بچو اخراجي چې ګرمه بشو ګرمي بو شراب نغله بیرته ولاړ یو ورځ نو يهودي ولاړ دی او دغه مدینه والا لاړ کورونه لا پیغمبر علیه الصلاه والسلام راکار شنو ویلي چې هاذا جدکم دا تاسو بخراغه تاسو نکاح کني کوي ویلي د عینات وجنه کنه اوله معنا به تر د زکه د يهودو د رسول الله سره دومره ټکر نه و عرب یو د مسیحي رواقص مجاهدینو انصار د مخلاله عمرو بن عوف هغه د تکبیر اوازونه وکړه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نګر چا پیرتاو شو او په دې کې طرف د قباء باندې بوتلو قبل چهارشنبه برز باندې ژوندو ان شاء الله بیا به هغه ژوند د شروع کو چې کله مدینه داخلي او کم عمل سره کېږي رب العالمین دې موږ تاسو د محمد رسول الله تابع دې نصیب کړي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه